السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. دوستانو د ټیک ټاک چې کومه ده فحاشي ده یا وټ ایور دا کمې ویډیوګانې تاسو ګورئ د پښتنو او په ټیک ټاک کې لایف راځي او دا فحاشي خورئ، نو جنرال مبین صاحب په دې باندې ډېر غټ یو ایکشن اخیستی دی چې کوم د افغانستان خلک دي او بیا خوار شوي دي په یو بل ځای ملکونو کې دي او دوی په ټیک ټاک کې لایف راځي. کم د پاکستان داسې پښتانه خلک دي او په ټیک ټاک کې لایف راځي او دا فحاشي خورئ، نو د هغې په باره کې جنرال مبین صاحب دا ویډیو تاسو راځئ دا وګورئ، بیا به یو څو خبرې کو راځئ. او ما خبره کړې ده په والله العظیم سر ته رسومه. دې په خاطر مې وویلې چې دغه دوه راڅملوي نو دا نورو ته به عبرت شي چې هر څه مې پکې ځي که مې دا دواړه درته مهار کونډه نه کړه میخ مې نه کړه بیا لاړې راته کوي. نن دې کوي د موبین له ضده دې ګډېږي، د موبین له ضده دې دا به چې موږ په تیر نظام کې هم چاته ویلې چې ما به ویلې سبا کابل ته راځو نو خلکو به خندل، ما به چې ورته ویلې دوستم کور ته ځم خلکو به خندل، زه څه بزرګ نه وم څه ولي نه وم له اسمانه راته وحیه نه کېدله، ما معلومات درلودل، زه په دې پوهېدم چې زه به د دوستم په کور ورننوځم، زه په دې پوهېدم چې زه به د جمعې مونځ په ارګ کې کوم، زه په دې پوهېدم چې نن به شپږ ولسوالۍ سقوط کوي، زه په دې پوهېدم چې نن به 100 ولسوالۍ سقوط کوي، زه په دې پوهېدم چې نن به 2-3 ولایتونه سقوط کوي. ما معلومات درلوده، دا له اسمانه ما ته چا نه ویلې. نن هم درته وایم که مې د دغوی خولې له خاورو ډکې نه کړلې بیا به د دوی زوی یم. دوی دې ګډېږي، په نصیحت مې ورته ویلي دي، په ارامه ژبه مې ورته ویلي دي دا درد یوازې زما نه ده، دا د ټول افغان ملت ده، دا د شملورو وطن ده، دا د ډمانو نه ده، دا د انلاین مردګوانو نه ده. دوستانو تاسو د جنرال مبین صاحب دا ویډیو کته د افغانستان چې کوم جنرال مبین صاحب دی ډېر تکړه انسان دی، زما خپله ځاني په دې خوښ دی چې د عمران خان سپورټ کوي. بل چې د ټیک ټاک کې دا کمې فحاشي ویډیوګانې دا کم هلکان جنکۍ پښتانه کوي، نو دی د پښتنو ته وایي چې یاره زه به تاسو یو ورځ په لار کوم او دوی پسې لګېدلی دی. نو چې رښتیا خبرې دا زموږ د کلتور خلاف دی، زموږ د پښتنو سره دا شی نه ښیي. پیسه څه ته وایي، دا خلک پیسې لیونې کړي دي، الله دې معافي وکړي. نو دغه معلوماتي ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ، د خدای په امان.